ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره افغانستان لپاره د اندونیزیا شهزادپیر ډاکټر نینډا اولیس په بیلابیلو برخو کې د دوه طرفه اړیکو پیاوړتیا او همکارۍ په موخه ولیدل. د ننګرهار بیلابیلو سیمو کې سیندونو کې د لمبا پر مهال د تنکۍ ځوانانو د ډوبېدو پیښو کورنۍ او عام خلک اندېښمن کړي دي. د همدې ولایت په یوه تازه پیښه کې د کابل سیند کې 2 تنه د اوبو څپو له ځان سره لاهو کړي چې د یو مړی موندل شوی او د بل جسد پسې لټه روانه ده. د ننګرهار کلو پراختیا او بیارغونې ریاست تر چتر لاندې د هسکې مینې جودري سیمه کې د یونیسف په 1.6 میلیونه افغانۍ مالي لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ترسره شوو رغنیزو چارو د هرکلي ترڅنګ له مسؤلینو دغه ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د پاتې برخې په پاخه او اساسي ډول د جوړېدو غوښتنه کوي. ګلدوزي چې د افغانستان له ښکلو او پخوانیو لاسي هنرونو څخه ګڼل کېږي په وروستیو کلونو کې د ماشیني تولیداتو د زیاتېدو له امله تر ډیره کمرنګه شوې ده، خو لا هم یو شمېر استادان د دې هنر د ساتنې او دوام لپاره هڅې کوي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو